د ثوابي بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او ستارونه جوړوي. د امجد علي استاد په وینا چې 25 کاله د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی. دی وایي چې د رباب او ستار لپاره له ټولو ښه لرګی شاتوت دی او دغه لرګی له کابله راځي. امجد علي استاد وایي چې چترالي ستار، پېښوري ستار، پېښوري رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسېدلي. او نور تارونه خو شاتارونه دي څوک درې لګي او نن سبا عام دوه استعمالیږي او هغه زمانې سره به کټګان بمان به چې کوم دی نو دوو او زیل به چې کوم دی یو کټګان به دوو. نو دا د هغه زمانې سره چې کوم دی نو کابل نه چې کوم راتلل نو هغه زمانې سره به ده. پخوا به ټول رباب په محفل کې غږېده، اوس پکې یو معمولي هغه پیس غږېږي. ښه رباب چې نو دا بیا د کابل د لرګي دی. د کابل لرګي هغه ته بیدانه شاتوت وایي. د دې علاقې شاتوتان هم شته دی. به هر حال د بره د دیر علاقې او دغه شان چې کوم دی نو د تیرا لرګي چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالیږي. خو د ده په وینا چې پخوا به په کلي کې 2-3 ربابیان او یا رباب غږونکي وو. نن وختونه هر چم کې 5-6 تنان رباب غږوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علي استاد وایي چې هغوی د رباب تارونه او ګوډي یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي. امجد علي استاد د یو چا دپاره خلوي ستار هم جوړ کړی او په اخیره کې هغه راواخیست او د ستار سره د بلوټوت په واسطه مایک د خپل موبایل سره وتاړه او دا نغمه یې پکې شروع وکړه.